او په دغه ویډیو کې زه غواړم تاسو ته فیصدي در وښیم چې څنګه تاسو کولای شئ فیصدي محاسبه کړئ. ما د تېرو انتخاباتو چې په افغانستان کې وشول د اشرف غني، ډاکټر صاحب عبدالله او د نورو کاندیدانو ترمنځ هغه رایې معلومې دي چې هر نفر څومره رایې وړي دي. راشئ زه به فیصدي درته محاسبه کړم چې څنګه موږ کولای شو د فیصدي باندې وپوهیږو. اول قدم کې باید موږ ټوټل پیدا کړو. ټوټل یا مجموع د رایې چې څومره خلکو رایې اچولې. نو د دې په خاطر چې فورمول کار کوو مساوي علامه به ووایه ټول سره جمع کوو. د جمع دپاره موږ د سم فورمول استفاده کوو. SUM قوس به شروع که او اعداد به ټول انتخاب که. ټول هم چې انتخاب کړل قوس به بند که انټر به ووایه. د موږ مجموعاً 1.8 میلیونه خلکو په انتخاباتو کې اشتراک کړی و. د دې په خاطر چې فیصدي معلومه کړو نو د اشرف غني د فیصدۍ د مخې څخه به دلې کلیک وکړئ، مساوي علامه به کېږدئ، مساوي چې کېښوده د اشرف غني د رایو تعداد به واخلئ تقسیم د مجموعي رایو ضرب د 100. نو تاسو ته به فیصدي درکړم. ضرب د 100 نو د اشرف غني رای 50.8% شول. تاسو کولای شئ چې دا کوز کش کړئ. که یې کوز کش کړئ تاسو به دلته د DIV علامه وبینئ. معنا دا ده چې په دو ځای کې د دې په خاطر باندې چې موږ دغه B11 چې دی دغه نه کوز ورساتي نو دا باید موږ بلاک کړو. د دو د بلاک کولو لپاره باید تاسو د ډالر د علامې نه استفاده وکړئ. د شیفت به ونیسئ او 4 شیفت او 4 د ډالر علامه ولیکئ. صحیح شو؟ دا چې انتخاب شو د جمع علامه ده. بیا به د کونج ته راشو جمع به نازکه شي ډبل کلیک به پرې وکړئ او د ټولو نفرو فیصدي به معلومه کړو. صحیح شو؟ د دې په خاطر باندې چې وپوهیږئ چې دغه ټوله فیصدي باید 100% شي دا باید موږ معلومه کړو چې دا درست د محاسبه مو درسته ده که نه. د مساوي علامه به ووایئ سم یا د جمع فرمول به استفاده کړئ او ټوله فیصدیان به واخلئ او سره جمع به کړئ. نو 2 په 100 دی. بیا هم زه تاسو ته وایم د دې په خاطر باندې چې تاسو فیصدي معلومه کړئ اول باید مجموعه درته معلومه وي د هر نفر تقسیم د مجموعي رایو ضرب د 100 تاسو ته به فیصدي معلومه کړم.